او وړاندې یو قطعه وایم چې ستا په اوږو باندې وزګاره وي یوه پرښته ستا په اوږو باندې وزګاره وي یوه پرښته او یوه لګیا وي تمامي ورځې به دې ولیکي او غیبت کوي او په غیبت کې د خدای نه راولي نو ولې ستا څه خیال دی چې دا هم درله نیکي ولیکي او بله قطعه ده چې د جانان غم د خېټې غم او سوالات تراخه دي د جانان غم د خېټې غم او سوالات تراخه دي څو ځایه زړه په یو امید باندې راټول ساتمه بیلتون ارقان رقیب بلډ پریشر او غما شوګر دی ستا یو دیدن باندې دا درې وانه کنټرول ساتمه نظم دی چې پټرول ورپکې شاټ دي نه پمپونو کې سی انجن شته او نه ګیس او نه بجلی شته پټرول ورپکې شاټ دي نه پمپونو کې سی انجن شته او نه ګیس او نه بجلی شته دا خدي بیل خوراشي خپل مینه په ماتوم او په دغم غلطومه بجلی او ګیس خو نشته د پدستر کې خوګوم او په دغم غلطومه دا ډیر زیات وفادار د دوانه مخه یې خپلوم او په دغم غلطومه پیسې ور لراخلم چرته قرض ور لکوم او په دغم غلطومه دا خدي یرته نه يم د سرکار یاد کې راځم او په دې خوشاله یم چې پم تر سینجې ورشي د گاډو لوی قطار دی او بنکړی بازار دی یو سره په مردان کې دی بل سره په نوخار دی او بنکړی بازار دی چې مخه ورته بند نو غوسخم دکاندار دی او بنکړی بازار دی سوګوي ایمرجنسي د زما سره بیمار دی او بنکړی بازار دی نو انسان خو بنیادم دی که مازغه و خطل سرته نو دا وړم او بیا چرته بجلی سنجي او ګیس خو خلک راوست سپیمو ته او چې ورشي محکمو ته مازغه د سړی توشي چې وګوري لانجو ته او چې ورشي محکمو ته ولاړ به په قطار کې تمامي ورځ غرمو ته او چې ورشي محکمو ته د خپو نه وینه سر تخیږي سر ناراضي خپو ته او چې ورشي محکمو ته یو څو محکمې لګي سرسری غونته یادوم او صفت درته کوم په ټولو محکمو کې مې نږدې زړه ته واپډه ده او بېبدو محکمه ده ټولغه پرهیزګاره دی الله ته مې توبه ده او بېبدو محکمه ده ښه خلک پکې ډېر دي هر دفتري پیرخانه ده او بېبدو محکمه ده د ښو اخلاقو ښه سړیتوب لویه مدرسه ده او بېبدو محکمه ده بابونه تر رکسې نه پرې ټول در نظارېږي او خدمت ته خوشحالېږي د نادره په دفتر کې څه خوږې خوږې قیسې دي او چکرې دي مزې دي هر چا رانه چکړي پارمونه لاس کې درې دي او چکرې دي مزې دي په دې کې کردارونه بیا په شان د ډرامې دي او چکرې دي مزې دي لس دولس پیرې تللي خلک هسې وایي لانجې دي او چکرې دي مزې دي نو نسې نه د نیا کارډ غواړي که 65 کې وفات وي او د دوی دا معلومات وي پولیس خو د دې قام او د وطن ښه خدمتګار وي او داسې ګناهګار وي په وران کار خفه کېږي سم مثال د مور پلار وي او داسې ګناهګار وي په جنګ کې څوک سپېړه د لوړ کوتک ګزار وي او داسې ګناهګار وي نو سړی چې پکې بچ شي منښته ورله پکار وي او داسې ګناهګار وي نو هغه د مدرسې په ځای کې ورکې په تاڼه کې خو د خلکو نه پړده کې ډاکټر صاحب خبر نه شو د خپلې زندګۍ نه او چې راشي د ډیوټۍ نه د پیس سرې ته ناست وي ګټې نشته د بل ځای نه او چې راشي د ډیوټۍ نه دا چا وي چې د یخلي کمیشن د لیبارټرۍ نه او چې راشي د ډیوټۍ نه نو د روغ د ماته پته د ایس نه غواړي کپنۍ نه او چې راشي د ډیوټۍ نه نو طبیعت یې لږ خراب وي چې کله او پی ډي شو خو کلینیک کې بیا صحیح شي او تو ګوره استادانو ته ډیوټیانو باندې مړه شي او چوټۍ پسې ړانده شي د کلي نه جدا وي غم خادی نه خبر نه شي او چوټۍ پسې ړانده شي واړی بیا رایخ کې که کرسۍ کې لږ اوده شي او چوټۍ پسې ړانده شي واړی بیا رایخ کې که کرسۍ کې لږ اوده شي او چوټۍ پسې ړانده شي نو پنشن خو په خپل ولګي خراب چې مازغه شي او چوټۍ پسې ړانده شي نو دا څه د خو ایلۍ 15 شپږ میاشتې چوټي ده او نور کالو سره ډیوټي ده نو خاره محکمه ده خو چې کمې له څوک ورشي او ویله سړی خبر شي چې بینک ته وردننه شي خطا تېره وګودر شي او ویله سړی خبر شي قلم د پټواري چې د ډالباشه را بخر شي او ویله سړی خبر شي ټیمې کې چې نوکر شي د ګاډو والے ته نر شي او ویله سړی خبر شي زه وایم چې کاته د ځنګلاتو به صفاوي او لرګو کې به هم لاغلاوي او اخیری بند افغان صاحب چې ته وګوره د ریل محکمه خو هم د په تاوان کې نو دا ولې د نقصان کې نغلا او نه غلطي شته شکر دی په مسلمان کې نو دا ولې د نقصان کې او څه دومره کرپشن خو هم نشته دی په پاکستان کې نو دا ولې د نقصان کې
انګاره کمزوري خو د چا نه ښکاري ایمان کې نو دا ولې د نقصان کې نو که ګټه یې د کمو په تاوان کې خو زه نه ده او د ریل نه رکشه ښه ده